چین د امریکا پر ضد د طالبانو ملاتړ وکړ. چین تازه امریکا ته څه ویلي او د افغانستان د بانکي زیرمو په هکله کومې څرګندونې کړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین له امریکا غوښتي چې له ځنډ پرته د افغانستان بانک شتمني د طالبانو حاکم رژیم ته وسپاري. وانګ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سپټمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه د 3.5 میلیارډ ډالرو د بیلولو په اړه د یوه امریکایي قاضي وروستۍ پریکړه چې ویلي دي د سپټمبر د 11مې قربانیان له دې پیسو څخه د غرامت ترلاسه کولو حق نه لري، ښیي چې امریکا دا پیسې په ناقانونه توګه کنګل کړي دي. چین دغه راز په سیمه کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په اړه د امریکا پر سیاستونو توندې نیوکې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبین وایي موږ له امریکا غواړو چې په خپل عمل سره غور وکړي او سمدستي د افغانستان بانک شتمني آزاده او پر افغانستان لګېدلي یو اړخیز بندیزونه لغوه کړي. امریکا باید په افغانستان کې د سولې او بیا رغونې لپاره خپل اصلي مسؤلیت پر غاړه واخلي او نړۍ ته وښیي چې مسؤلانه عمل کوي. امریکایي چارواکو ویلي چې که طالبان د افغانستان اقتصادي بانکي سکتور غیر سیاسي کړي او بېطرفه مسلکي کادرونو ته د سپارلو ترڅنګ یې له دغه سکتور څخه د خپلې ډلې په ګټه نه استفاده تضمین کړي، د افغانستان کنګل کړي بانکي زیرمې به د افغانستان بانک ته وسپاري. د طالبانو حکومت په دې اړه د امریکا غوښتنې نه دي منلې او دغه هیواد یې د افغانستان د بانکي زیرمو په تروړلو تورن کړی.